السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام زرداد ستړی مشه. صاحب څنګه خیریت دی؟ خیریت یې جوړې. خیر شکر دی. بیا څه وکړې نن ډېر پیسې در رسېدلي دي له بینک؟ بس دا نن لاړم د بینک هم دا پیسې راوایستلې، دروازه را روانه ده نه، خلک زکات مکات غواړي، مال د زکات به ورکړم. دا خو د ډېر ښه کار کړی دی حاجي صاحب، دا خو ډېر ښه خبره ده. حاجي صاحب ما ته څه غریبانه معلوم دي دا زکات به هغو ته ورکړو. څوک دی؟ حاجي صاحب یو ستا کشر ورور دی، بلکل د ماښام غه نه لري، او دوه درې همسایګان دي بلکل در په دره دي، بلکل یو شی نه لري په کور کې. او یو حاجي صاحب ستا کشر خور څه ده؟ هغه خو هم د ماښام غه بلکل نه لري، حالات به شاید و تا ته معلوم یا نه معلوم، نو بلکل نه لري هغه. زه دا سوچ کوم دا زکات پیسې څه دي، تاسې هغه غریبانان تور کړو دا وبه یو څه ښه په وسي. ښه نو دا زکات پیسې زه هغو ته ورکړم، او دا خلکو ته څه معلوم شي چې ما زکات ایستلی دي کوم نه دي ایستلی. دا خلک ته څوک ښکاره کوي؟ دا خو خلک غواړي چې زه دا زکات ورکوم، بس تا بیا پر همسایګانو ختمه کړله. حاجي صاحب ستا څه مطلب؟ زما دا مطلب دی ته د همسایګانو دا خور ورور پرېږده، ته ورسه کسان پیدا کړي زه دا زکات ورکړم. حاجي صاحب پر تا دا غریبانان حق لري. ته هغه پرېږده، ته ورسه زه درته وایم ته کسان پیدا کړه هغه راوله زه زکات ورکړم. صحیح ده حاجي صاحب، ته په خپل کار ښه پوهېږې. ورسه روان یې ته اوس ما ته راشه، همسایه ته یې ورکړه، ورور ته یې ورکړه، خور ته یې ورکړه. خانجي کسان مو راویستل؟ را دې ویستو. درځه خبره وره، زه چې پیسې ورکوم ښه ښایسته ویډیو یې جوړه کړه. ښه دی؟ صحیح ده خانجي. سمه صفا راشي. صحیح هلکه حاجي صاحب چې زه دا خلکو ته پیسې ورکوم، دا موبایل کې دا ویډیو دې صفا جوړه کړه چې دا خلکو ته ښکاره کړو چې حاجي صاحب هم زکات وایستي. سمه ده؟ ویډیو به صفا راولې. صحیح ده. سمه ده. راځه ته ښکاره کړه څومره ویډیو څه صفا جوړه کړله. هو دا د حاجي صاحب ډېر صفا راغلی کي. بس دا ډېر صفا راغلی ده. دا اوس پر فیسبوک ورکړه، پر نیټ یې ورکړه، نو چې خلک یې وویني چې حاجي صاحب زکات کړی دی. حاجي صاحب یو خبره درته کوم، ستا ورور او ستا خور ډېر مستحقه دي، هغه غریبانانو ته به ورکړو، دا زموږ به ډېره فایده یې ده. ولاړ شه ته اوس ما ته راشه، ما ته هدایت کوې چې هغه مستحقه دي هغه مستحقه دي، بله اوس دا خبرې ما ته ونه کړې. صحیح ده حاجي صاحب، بس بله ورځ ستا څه راته وویل زه هغه کوم. ولاړ شه ډېر را روان یې. زما خوښ زه زکات چاته ورکوم چاته یې نه ورکوم. ملګرو زموږ ته مسلماني در دا ځای را رسېدلی ده، یو کشره خور به ود سوي د زکات مستحقه وي، دی او هغه ته نه ورکوي زکات. کشر ورور به د ده څه بیش کړي، هغه به د زکات مستحق وي، دی به هغه ته زکات نه ورکوي. یو پړوسي به د زکات مستحق وي، دی هغه ته نه ورکوي، دی د نامه دپاره بار زکات ورکوي. اول پر د خپلو باندې زکات کېږي چې د خپلو ته یې ورکړو، مګر دی هغه ته نه ورکوي. دی د نامه شوقي دی، دی د فیسبوک شوقي دی چې په فیسبوک د ده تصویران شیرځي چې حاجي صاحب خو هم زکات ایستلی. اول په خپل کور کې پړوسیانو حق جوړېږي زکات هغو ته میلاو شي. چېرې که زموږ دا کوچنی میسج دی خوښ سوی مخ ته یې سره شیر کړئ چې هر ځای یاست آباد اوسئ. زکات مستحقه خلکو ته ورکړئ، پر فیسبوک او پر ټیک ټاک یې مه شیروئ. آباد اوسئ.